حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترین نوم په نومونه کې هغه عبد الله عبدالرحمن او تاسو د انبیو نومونه په ځان باندې کې دی رسول الله چې کوم شي کې موږ له ابتهانی کړی دا په کوم ځای باندې هغه ته خدای د پاغي کې بس کمال لري عبد الله کې کمال لري عبدالرحمن کې کمال لري عبدالسلام کې کمال لري عبدالرؤوف کې کمال لري دغه طرف باندې دغه ورسره به انبیو نومونه دغه نه د نومونه کې خدای شرکه پلانې جکړ سلګي طوفان دا نومونه کې خدای رب العالمین د دینه سخت منم کړی چې خپل ځان تسکیمه کوي ته سجه کړي د اسلام دښمنی خلک کوي ته کې شک نه جکړ په مسلمان باندې که خوراک نه جګړه د سرخان چې کیدی او ډیره کاشي ورته کې دانو به جکړ شو طوفان شي دغه ځای کې طوفان دی او چې کوم سره د يهودي نصرانيو د اسلام د دشمن مقابل کې ولاړ ولا چې غزن له عاجز نوم دي خنمونه اول هغه دي چې هغه کې د الله په طرف باندې سړي ان نبی کریم علیه السلام خودل کړی دي چې هغه عبدیت په ثابتي کې معنا عبد الله عبدالرحمن او به د بیاو نومونه به اسمه محمد رسول الله د عزتمن ملګرو صحابه نومونه کېدا دا نومونه چې دا کې ان شاء الله کار به برابر شي